أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس او کچری نسی الله تبارک وتعالى خلق بظلمهم بسبب د ظلم د دوی ما ترك عليها نو پری بنگدی پدیز مکا من دابتن سو سالرون کی سیز ولكن يؤخرهم لیکن هغه مهلت ورکی دوی تا الى اجل مسمى ترنیټی مقرر پوری فاذا جاء اجلهم پس هر کله چې راشي نیټه د دوی لا يستأخرون ساعه نبدوی رستو شي ساعت ولا يستقدمون او نبدوی وړاندې شي ويجعلون لله او دوی مقرروي د الله د پاره ما هغسو یکرهون چې دوی نه خوخوي وتصفو السنتهم او بیانوي جبد دوی الكذب درو ان لهم الحسنى چې د دوی د پاره الحسنى خ حال دی لا جرم لازمی خبره ده ان لهم چې بشک اشتری د دوی د پاره النار دوزخ وانهم مفرطون او بشک دوی با روان دي لګلی شي دوزخ ته تالله فالله دی قسم وی لقد ارسلنا خامخا په تحقیق سره لګلی دی مونږه پیغمبران الى امتونو طرفتا من قبلك مخکې دستانا فزين لهم نخيستقلل د دوی د پاره الشیطان شیطان اعمالهم عملون د دوی فهو وليهم پس هغه ملګری د دوی دی اليوم ننرز ولهم او اشتری د دوی د پاره عذاب الیم عذاب دردناک وما انزلنا او ند نازل کړي مونږه علیکا پتا باندې الکتاب کتاب الا لتبين لهم مگر د دې د پاره چې ته بیان کی دوی ته الذي هغه خبره اختلافو فيه چې اختلاف کول دوی په هغه کې وهدن او هدایت ته ورحمتا او رحمت لقوم يؤمنون د پاره د هغه قوم چې دوی ایمان لري والله الله تبارک وتعالى انزل نازلوي من السماء والله انزل والله تبارک وتعالى نازل کړي من السماء د طرف د اسمان نا ما ان ابو فاحيا به الارض پس ژوندې کړه په دې سر ازمکا بعد موتها پس د مرګ د دینه یعنی پس د شاړېدو د دینه ان فی ذلک بشک پدې کې لآیه نخدا لقوم يسمعون د پاره د هغه قوم چې هغه اوریدل کوي